یو بله اهمه مسله هغه دا چې په ګاډو باندې د الله نوم لیکلی او کلمې لیکلي. دلته دوه مسلې دي. یو صرف د دین سپکاوی دا نه دی او د الله چې ته کاغذ کې نوم لیکلی شوی د هغه ګزار کړي یا کتاب کې مسله د هغه ته ګزار کړي. دلته اوس وګوره په دې ګاډي باندې یو د الله نوم لیکل، آیا ګاډي د دې دپاره دی چې په دې د الله نومونه ولیکلی شي یا د الله نومونه دې دپاره دی چې په ګاډو ولیکلی شي؟ نو الله قرآن کې وایي چې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. د الله ښایسته نومونه دي، الله پرې رابلی. دا نه دي ویلي چې په ګاډو یې ولیکئ او دا نه دي ویلي چې په جوماتونو کې ولیکئ یا په دیوالونو یې ولیکئ. دغه شان قرآن. دویمه بیا په دې ګاډي کې یا په دې مجلس کې چې کوم ځای کې د الله نوم دی یا قرآن آیت دی، دې کې ګناهونه کېږي، دې کې سندرې اورېدی کېږي، دې کې نور ناروا کارونه کېږي او د الله نوم پرې لیکلی شي. دا هم د الله نوم بې ادبي ده. یو سړی ویره هېڅ ناروا کار پکې نه کېږي، نو بیا ورته موږ دا وایو چې د الله نومونه دې دپاره نه دي چې دی په ګاډو ولیکي او د الله نومونه دې دپاره نه دي چې دیوالونه پرې ښایسته کړي. نه، قرآن د الله کلام هغه دې دپاره دی چې خلک په بیټکونه ښایسته کوي. نو دا مسله یاده کړئ.